ملي امنیت ځواکونو ته د تیارسۍ او غچ اخیستنې تازه امر. د افغانستان امنیتي ملي ادارې خپلو ځواکونو ته د طالبانو خلاف تازه څه امر کړی دی؟ حکومت څه غواړي؟ هیله دا ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ملي امنیت خپلې جنگي قطعې ته د تیارسۍ حالت ته دننه او د غچ اخیستو خبرداری یې ورکړی دی. د افغانستان سارګرې ملي ادارې د سمنګانو له موټر بم برید وروسته خپلې ټولې ځانګړې او جنگي قطعې د تیارسۍ حالت ته داخلي کړي او پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو د سختو او ځپونکو عملیاتو د پیلولو خبرداری ورکړی دی. له ملي امنیت خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې طالبان او د هغوی بهرني ملاتړي چې هر چیرې وي غچ به ترې واخیستلی شي. خبرپاڼه کاږي چې د سمنګان برید په څیر حملې ترهګر د القاعده شبکې په مرسته پلان او ترسره کوي. ملي امنیت شورا ویلي طالبانو د سولې له تړون سرغړونه کړې او د خپلو کړو وړ حساب به ورسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن ورځ د مرقطې په نامه د افغان پوځ یوې خطې په زابل ولایت کې پر طالبانو ډیرې سختې حملې کړې وې چې ډیر تلفات یې طالبانو ته اړولي وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.